بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ورډ پروګرام ته. تېره ورځ موږ ورډ پروګرام تقریبا تر فایل نو په رسولی او ورډ پروګرام هم فایل نو مکمله خلاصه کړی وه که نه. ورډ راخلاصوو. ښه بلانک ډاکومنټ او فایل کې خو انشاءالله کوم مشکل نشته، در معلومیږي. ښه راځو بلانک ډاکومنټ ته. له هغه وروسته دلته مثال زه لیکنه کوم، مساوي RND یا قوس شروع او داسې مثال دومره لیکنه مې وکړه او صفحه به درته سره کنسیستان درته معلوم شي. اوس خو معلومیږي انشاءالله. ښه اوس راځو موږ تېر ورځ فایل نو مکمله ویلو، پی سي ټاپ کې ټوله خبرې کې یعنې ټول درس پای ته رسېدلی. نن راځو له فایل منو څخه وروسته بیا چې لرو انزرټ لرو. په انزرټ کې اولا ټیبل لرو. راځو اول د ټیبل په طریقو غږو په څو طریقو سره ټیبل خلاصولی شئ. اول کله ستاسو ټیبل باندې کلیک کوئ. ټیبل څه ده؟ ټیبل د کلمو او درګانو مجموعې ته چې ویل کېږي ټیبل ویل کېږي. اوس راځو ټیبل له څو طریقو جوړولی شو. اوس ګورئ اوله طریقه زده کله ستاسو ټیبل باندې کلیک وکړئ فقط داسې به کرسر داسې پر کش کې کلیک به نه کوئ، کلیک وکړئ بیا کار نه کوي. صحیح شو. اوس داسې کش که. اوس ګوره موږ ته یو ټیبل راغی که رانغی. اوس دا څه دی؟ دا کالم دی. صحیح شو. او دغه زده بیا د چې په نامه یادېږي راګانو په نامه یادېږي. سر خلاص شو انشاءالله. اوس د راګانو د کلمو مجموعې ته ټیبل ویل کېږي. یوه طریقه خو دغه. اوس راځم بېرته دا حذفوم انزرټ ته بیا راځم. یوه طریقه خو ګورئ د جای فقط د هر څو کالمه چې ته راخلي مثال راګنې دلته یې پورته درته شمارې هم. صحیح شو. دوهمه طریقه انزرټ ټیبل ده. ته وایسې مثال زه دا کوم ټیبل چې دلته زه راخلم دا ډېر کم ده، ما ته ډېر زیات ټیبل پکار ده. نو بیا له دې ځای نه راخیستل کېدو. انزرټ ټاب باندې کلیک وکړه. له هغه وروسته ګوره دلته مثال څو کلمه غواړم ورته 6 کلمه غواړم او دلته یې راګانو شمېر ورته ولیکه ورته چې څو 200 کېږي کله چې وکړو. اوس ګوره لاندې راځئ تاسو هغه 200 راګانې به درته جوړ کړی که جوړ. نو څو کلمه؟ 1 2 3 4 5 6 کلمه. صحیح شو. بېرته راځو انزرټ ته. دا بېرته کنټرول زیډ کوم چې بېرته خپل حالت ته راسي. درېیمه طریقه به بیا تاسو راسئ ډراو ټیبل خپله به تاسو رسموئ. ډراو ټیبل باندې کلیک وکړه. اوس ګوره په دغو شکل سره به تاسو خپله رسموئ په دا رقم شکل سره. مثال دا ټیبل څو کلمه کې غواړئ ورته یو کلم دلته کې غواړم، مثال یو کلم په دغو ځای کې غواړم، یوه را مثال دې خواته غواړم. اوس ګوره رای هم رسم کړه که رسم نه کړه. یوه را مثال دې خواته غواړم، یو کلم بل دغو ځای ته خواته غواړم. یعنې د خپلې خوښې به یې رسموئ. صحیح شو. اجازه ده درته. درېیمه طریقه له چی څخه وله له انزرټ ټیبل څخه. څلورمه طریقه راسي بیا دلته کنورټ ټو ټکسټ ټو ټیبل لرو. دا څه کار کوي؟ تاسې مثال ولیکئ نیم او دلته مثال ورته لیکئ چې فادر نیم او مثال لاندې ورته لیکئ پوسټ یعنې وظیفه او لاندې ورته لیکئ چې مثال سالري او دلته مثال ورته لیکئ اور ټایم او لاندې مثال ورته لیکئ چې ټوټل. دا اوس څو کلمه راځي؟ 6 کلمه راځي. دا اوس تا ولیکل خو بدون له ټیبله دې ولیکل. اوس غواړئ چې دا په ټیبل باندې تبدیل کړې بیا به راسي ټیبل ته. ټیبل د کله سره له اوس ګوره دا فعاله ده. که چېرته موږ خط نه انتخاب کړی دا به غیر فعاله وي. تاسو به راسئ دا به ټول انتخاب کړئ. له وروسته به راسئ چې شته ټیبل ته. ټیبل ته سره راغلی کنورټ ټکسټ ټیبل. اوس څو کلمه غواړئ؟ یو کلم ورته انتخاب کوئ. کېږه ګوره ټول یې په یو کلم تبدیل کړئ که تبدیل نه کړو 6 راګانې ورته انتخاب کړئ. خو بېرته کنټرول زیډ که ورته نه دا عنوان نه دی هیډره ده ما ته په څو کلمه تبدیل که 6 کلمه ځکه 6 دي دلته ورته ولیکي چې 6 او دا هم 6 به ورته ولیکي. کله چې 6 ورته ولیکل نو دا به ورته وکي که کله چې وکي کړو. اوس ګوره 1 2 3 4 5 6 ټول یې په کلمو کې ورته واچول که وانهچول سر خو خلاصېږي انشاءالله. بېرته کنټرول زیډ کوم بېرته به خپل حالت ته راولئ. له هغې وروسته بیا دلته په اکسل لرو. که چېرته مثال غواړئ چې یو ټیبل له اکسل څخه جوړ کړئ نو بیا ټیبل ته راځئ. 5مه 5مه البته 5مه طریقه ده چې له اکسل څخه به راوړئ. ګورئ په دې چې کله کلیک وکړو تاسو ته به اکسل پروګرام راخلاص. اکسل پروګرام چې تاسو ته راخلاصو دلته به ورته ولیکئ چې مثال ټیبل نوم چې مثال څه رقم ټیبل جوړی ورته ما ته نو نمبر فکر دی مثال آی ډي نمبر مې ورته فکر ده او دلته مثال راځه بلې خانې ته ورته ما ته فقط بل چې د نوم فکر ده او دلته مثال ورته لیکه چې فادر نیم راته فکر ده فادر نیم ورته ولیکه. له وروسته مثال ورته لیکه پوسټ ورته ولیکه او همدارنګه چې ورته ولیکه سالري ورته ولیکه مثال او اور ټایم ورته ولیکه. اور ټایم او لاندې مثال ورته راځه ورته ولیکه چې ټوټل. مثال راځه نومونه هم ورته راسوي چې مثال دا نومونه دي. مثال ورته چې دا آی ډي نمبر 2 او 3 دومره نفر دی او خالد ده ولید ده حکیم ده دا نومونه سو. فادر نیم هم ورته ولیکه ورته علي ده علي خان ولی ده
او خان ده. صحیح سو. مثال در راځه ورته دا یو ټیچر ده، دا بل منیجر ده او دا بل هم ټیچر ده. مثال راځه مثال سالریان ورته وټاکئ چې دومره سالریان دي، دومره سالري د یو نفر سوه 15,000 د بل سوله. ښه برق ولاړ. ښه تر دې چې خو انشاءالله سر خلاص و. اوس بیا مثال غواړي دغه اکسل ټیبل موږ جوړ کړو، په دې باندې بېرته که غواړي استقرات کړولی ډبل کلیک وکړه، ډبل کلیک چې وکړه بیا اکسل ته راځي. اوس د نیمو ته مثال دغه ماشینه رسول نیمو ته، نو دې ته هم مثال معاش رسېد د 6,000 روپۍ معاش ده. او ټایم چې درته 600 افغانۍ ده، او د دې چې مثال 500 افغانۍ ده، دې هم 300 روپۍ ده. ټوټل چې مثال تاسو ټوټل تر اوسه پورې مه راباسئ، زه فقط اوس دلته ټوټل راباسم، ټول ته ټوټل راباسئ. سو اوس نو داسې کته راکش کړئ دا نور ته هم راورسېږي. اوس ټیبل موږ جوړ کړو، بیا بیرون کلیک وکړه. اوس ګوره د اکسل له طریقې موږ ټیبل چېرته را جوړ کړو؟ په ورډ پروګرام کې. خو بیا یو څه کوئ وایي دغه لاندې اضافي دی نه، بیا ډبل کلیک وکړه. ډبل کلیک چې وکړو دې طریقې د نقطو څخه کولی شئ مثال داسې رقم کې ور کوچنی کړئ. مثال ګوره د نقطو داسې رانیسه، داسې بوځه دلته ورته پرېږدئ چې مثال دومره یې پکار ده. صحیح سو. اوس بیا بیرون کلیک وکړه، بیرون داسې کلیک ګوره فقط کومه لیکنه یې کړې هغومره ټیبل پاتې شو. راځو شپږمه طریقه یې له کویک ټیبل څخه د تیار جوړ شوي ټیبل نه. مثال څنګه؟ اوس راځم دلته لاندې کلیک کوم، که غواړئ چې مثال تیار جوړ شوي ټیبلو څخه استفاده کوئ کویک ټیبل ته راځو. اوس دلته ګوره تیار جوړ شوي ټیبل نه دي، مثال د ډکشنري لپاره استفاده کولی شئ. مثال لاندې راځئ، مثال کوم یو ټیبل استفاده کوئ. اوس زه راځم لاندې کله چې رالم ورته دا ټیبل استفاده کوم، یا دا هر یو ستاسو ورته انتخابوئ. زه مثال دا ورته انتخابوم، دا مې انتخاب کړو. اوس ګوره تیار ټیبل راغلی ده. دا د لیټر نیم چې دی مثال ورته نیسئ، دا مې نه ده پکار. دلته ماته څه پکار دی؟ آی ډي نمبر ماته پکار ده، نور شیان نه دی پکار. ګورئ مثال دا لیټر نیم به تاسو انتخاب کړئ، دا مې انتخاب کړو. د هغو وروسته راځم دلته ورته ولیکئ چې نو، یعنې چې نمبر. صحیح سو. اوس دا مې ورته ولیکو، له هغو وروسته راځئ مثال دلته ګوره ورته چې مثال دا مې نه ده پکار، دا ځینې لرې کړه. دلته ماته نیم پکار ده، نیم دې ولیکو. همدارنګه لور دا دې هم ورته انتخاب کړه، دغه شکل څه ورته دلته ماته فادر نیم پکار ده. همدارنګه مثال دا نور هم ورته اړه الف باسي، دا ټول ځینې واړوه. صحیح سو. په څه شی؟ په نومونه یې واړوئ. دا مثال ګورئ په آی ډي نمبر واړوئ، دلته نومونه ورته ولیکئ. سر هم انشاءالله خلاص و. له هغو وروسته راځم دا بېرته له منځه وړم، کنټرول زیډ کوم، بېرته خپل حالت ته راولم. ورته دا بیخي ټیبل یې منه ده پکار دی. دا څو طریقې شوې؟ شپږ طریقې دې شوې. راځو اوومه طریقه یې داسې ده چې تاسو به شپ ونیسئ، جمع به فرض کړئ، له هغو وروسته مساوي مساوي، بیا جمع جمع مساوي. چې هر څو کلمه غواړئ هغومره به جمع ورکړئ. زه ورته چې څو کلمه غواړم؟ 4 کلمه غواړم، بیا جمع ورکړئ. څو کلمه سوه؟ 4. انټر پرېس کړئ. اوس ګوره موږ ته یو ټیبل جوړ نه سو. که غواړئ چې دا پسې لاندې ولاړ شئ، ټپ بټن به ونیسئ. ګوره ټپ بټن چې کله ونیو نو دا دغسې پسې لاندې جوړېږي. صحیح سو. ټپ بټن خو انشاءالله در معلومېږي OSK. دا بټن چې دا ګورئ دا د څه ده؟ دا د ټاپ نه. دا به داسې نیولی کته ټیبل پسې اضافه کېږي. سر هم خلاص و. اوس راځم بېرته دا له منځه وړم، ورته دا طریقه مې هم نه سوه خوښه. مثال راځم بېرته دا په څه شي و؟ په مساوي و. اوس بیا تاسو راسئ شپ جمع ونیسئ، له هغو وروسته بیا منفي ورکړئ. په منفي باندې هم کېږي. اوس راځو ګوره مثال ښه مبشر نه منفي منفي، بیا ورته نیسئ جمع له دا ورته نیسئ. ماته څو کلمه پکار دی؟ 5 کلمه راته پکار دی. اوس څو کلمه سو؟ 4 سو. بیا مثال ورته راځم، ورته 5 مې کړه، انټر کړه، بیا جوړ سو. بیا ټاپ بټن ونیسئ، دغسې درته جوړه تر اخره پورې. صحیح سو. څومه طریقه سوه؟ اتمه طریقه سوه. راځم نهمې طریقې ته. نهمه طریقه هم درته استفاده کوم چې تاسو له ټاپ بټن څخه کولی شئ. اوس ګوره راځه دلته کلیک کوو، کله چې کلیک وکړو تاسو به اول جمع پرېس کړئ، بیا ټاپ بټن مخکې وپېژندو څه شي اضافه ټیبل اضافه کړو. ټاپ بټن پرېس کړئ، وروسته بیا جمع ورکړه، بیا ټاپ بټن راځه داسې پرېس کړه، بیا جمع، بیا راځه ټاپ بټن داسې پرېس کړه، انټر کړه، ګوره موږ ته جوړ کړو. بیا راځه مثال ټاپ بټن پسې ونیسه، داسې لاندې پسې جوړېږي. مشکل خو نهسته تر درجه. اوس دغه 9 طریقې وي، ستاسو د 9 طریقو څخه کولی شئ یو ټیبل جوړ کړئ. اوس له هرې طریقې چې کار کړو، هغه مثال چې هر طریقې نه کار کړئ، راځئ مثال له یوې طریقې کاروم، زه دغه طریقې. دا طریقه مې ورته استفاده کړه. تاسو له هرې طریقې استفاده کوئ، 2 مینوګانې اضافه کړئ. یو دې اوټ په نامه، بله ټیبل ډیزاین. راځو نن یې په ټیبل ډیزاین باندې کار کوو، سبا ته بلې اوټ خلاص کړو. صحیح سو. اول چې دا دلته ټیبل ډیزاین لرو، کوم ډیزاین سره د ټیبل یې ګوره دلته راځي مثال مختلف ډیزاین یې ضرورت انسب دې ډیزاین سره، نو دلته ورته وایي مثال نوم او د پلان نوم ټول دلته راځي. صحیح سو. خو بیا دلته هیډرا لرو، دا پورته خط دې چې په نامه یېږي، دا هیډرا که وایي دا دې دا فرانک سره نه دا نور رقم ته دي. بیا به ګورئ کله بیرون له ټیبله کلیک وکړئ، دا 2 مینوګان نه راځي. کله چې په ټیبل کې
کې کلیک وکړئ دا 2 منټه لپاره کې ډیزاین که چې سر ختمه راکنه د شنه که چې تک تورس بیا د لیکایي څنګه کې راځي سپینه کې راځي بیا هغه سپینه کې راځي مثال ګوره دا به کلیک کړئ غوړسته دلته شیډینګ ته راسه کله چې مثال دلته راغلی اوس ګوره تور څوک نشته اوس راځه مثال ته لیکنه کوي مثال راځه ګوره نه خپله چې سو سپین شو سر هم خلاصو اوس راځه دا ټیبل جوړ کو لږ وروسته دلته موږ فرس هیډر را لرو دا هیډر اوس سره کنده توره درته دا توره نه دا غیر فعاله که ګوره دلته خو موږ خپل رنګ ورکو دا بیرته کنټرول زد کسي دو خپل حالت راځي سو اوس ورته دا هیډر را دي توره دا په دوه رنګ سره نه دا غیر فعاله که اوس ګوره دا نور رکن سو کنه سو بیرته راځه ورته دا نه خپل حالت دی بل فرس کالم لرو اولنې کالم ګوره ډیر د سپوخ رنګ درته دا هم دوه شکل سره نه دا غیر فعاله کنه بیرته خپل حالت راځي بیرته دې باندې کلیک وکړو دا بیرته خپل حالت راځي سو بل ټوټل رو دو اخیر راته وای دا اوس ګوره ساده ده کو از نه دا هم په دوه رنګ سینه دلته ټوټل را ورته انتخاب کړ ټوټل را دې ورته انتخاب کړه نو به دا هم په دوه شکل سره او لاست کالم اخرنۍ کالم دې سره کومه اخرنۍ کالم هم ورته ګوره دا هم په دوه شکل سره سو او دا بیرته غیر فعال کده هم غیر فعال کوم لغورسته بند ډرا لرو بند ډرا څه کار کوي راځو بند ډرا اوس ګوره دراګان است یو رقم د بل رقم یو د خام رنگ د بل د سلیک پوخ رنگ ده نو دا ورته غیر فعال کوس ګوره ټول یو رقم شو کنه شو بیرته ورته فعال کې بیرته خپل حالت راځي او بند کالم که غواړئ مثال کالمونه دی یو د خام رنگ بل د پوخ رنگ بند کالم ورته انتخاب کوس ګوره یو په پوخ بل د خام ونه سر هم خلاص ان شاء الله نن برکونه هم نسته کمپیوټر بر خلاص کوي نن ورځ دومره باسه سبب لی اوټ منو او ډیزاین نو مکمل خلاص صحیح شو مشکل خو نه لري کړی دی